چې راشي موږ تاسو سره خپل دروند کلام شریکه امیر حیدر شبگیر صاحب هم تیار اوسي او ورپسې دي عادل رشتین صاحب هم تیار اوسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پکار خدا دا چې اول ته بهر لري زینه کم خلق راغلي چې هغه د سړی نمبر ورکی. نو اول دلته کې خپل ماما چاچا پکیو شاغه خواران به په سوونو من مزل بکای. معافي غواړم اور یو څو شعر او بیا یو نظم وی چې کدی نه رسی هر څو ورته بیخي لاس، کدی نه رسی هر څو ورته بیخي لاس، مار به نه وجد هیڅ کله په پردي لاس. او پرحد کې یاران پیر د سړي جوړ کی، پرحد کې یاران پیر د سړي جوړ کی، په سختۍ کې خلق خلکو نه ساتي لاس. او اخر تاسې مرور به څنګه رضا شي، اخر تاسې مرور به څنګه رضا شي، ورته پریوزم په خپو نه مې پرېږدي لاس. اخر تاسې مرور به څنګه رضا شي، ورته پریوزم په خپو نه مې پرېږدي لاس. او که هر څو راته رقیب توره بلا ده، که هر څو راته رقیب توره بلا ده، ستا د مخه ورته ږدمه په تندي لاس. او دا د حسن احترام د مینې خوند دی، دا د حسن احترام د مینې خوند دی، ګناه نه ده که څوک چا له ښکلوي لاس. او ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم، ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم، خامخا به ظالمان راله تړي لاس. او زه صادق اسرار د هغه چا مشکور یم چې په سخته کې ولاړ وي راکوي لاس. دا نظم دی، عنوان یې دی د وخت باغي. د وخت ملګرو داسې لږ رانږدې شه، داسې رانږدې شه، راپسې راخېږئ شئ. امین شاه مخکې راشئ، راشئ باور صاحب راشئ، خېدئ نو چلو یار